السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشي، خیر راغلی. خیر اوسې، څنګه یې؟ خیر خدای، څنګه داسې خفه غوندې؟ نه یم خفه. نه یم خفه. خفه خو حتما یې، خو دا راته ووایه چې ولې خفه یې؟ پوهېږې، سبا د ټولګي اخري ورځ ده. پوهېږم یاره، دا فکر مه کوه چې زه نه یم خفه. دا چې له تاسو بېلېږم ډېر خفه یم. انسانان بعضې تصادفونه یو بل سره مخ کوي، خو بیا وروسته د ملګرو بېلتون ډېر ستونزمن وي. همداسې ده، دا خو د ژوند پړاوونه دي، مجبور یو چې هر پړاو ته یې غاړه کېږدو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر راغلی. خیر سې. ستړی مشي، خیر راغلی. خیر سې، څنګه یې ملګریا؟ ښه یم. څنګه مو د سپتندې 12 بجې دي؟ زما راتګ نه خو مخکې جنګ نه یې کړی؟ ته دا وګوره، عالم پسه دی، سید عالم پسه دی. عالم او سید عالم پرېږده، دا راته ووایه چې ولې خفه یې؟ هی هی، کاش زه هم تا غوندې بې پروا وای. ولې؟ ما د څه شي بې پروایي کړې ده؟ دې نه لویه بې پروایي نو څه وي چې سړی د خپل ملګرو په بېلتون نه وي خفه؟ ښه ښه، څه شته چې تاسو اندېښنه کوئ، هغې ته ما ډېر مخکې اندېښنه کوله. ښه دې کړي، اوس نو مهرباني وکړه موږ د خپلې برخې اندېښنې ته پرېږده. چې زه ژوندی وم تاسې اندېښنې ته نه پرېږدم. ګورئ، زموږ او ستاسو ملګرتیا په دغه 4 دیوالونو پورې نه ده محدوده. شکر اوس موږ یو بل سره پیژنو او هر ځای کې به ملګري یو. دا خبره سمه ده، خو پکې نشته، خو زما په نظر د ویاړ او شکر ځای دی چې موږ د ښوونځي دوره په خیر پای ته رسوو. دا سمه ده چې موږ له یو بل څخه بېلېږو، خو د یو بل په زړونو کې ځای لرو. او بله دا چې له دې وروسته مهم پړاو یعنې لوړو زده کړو برخه پیلوو. بالکل همداسې ده. تاسو دلته لاسونه کېږدئ. راځئ اوس یوه ژمنه کوو چې تل به د زده کړو په لارو کې د یو بل ملګري یو. خدای مو تل راته لره. آمین. زه دې هم بې تاسو نشم. سلام علیکم هلکانو. وعلیکم السلام. ستړي مشئ، څنګه یې؟ شکر، ښه یم استاده. مننه استاده. ته څنګه یې؟ مننه، خیر اوسې، زه هم شکر ښه یم. د صنف ښوونیزې خپرونې درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو، تاسې هم ستړي مشئ، په دې هیله چې جوړ او روغ به یې. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د فزیک له یوه نوي او په زړه پورې درس سره ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې تر پایه ملتیا وکړئ. ښه هلکانو، دا راته ووایئ چې درس ته آماده یې؟ هو استاده، آماده یو. ډېر ښه، چې داسې ده نو د درس عنوان به د لیدونکو سره یو ځای وګورو. زموږ د نن ورځې د درس عنوان هستوي ریاکتورونه او له هغوی څخه کار اخیستل دي. دا چې په نن درس کې څه زده کوو په ګډه په سکرین ګورو. د زده کړې موخې. زده کوونکي به د دې درس سرپایه وکولی شي چې هستوي ریاکتور تعریف کړي، د هستوي ریاکتور له برخو سره آشنا شي، د هستوي ریاکتور د کار کولو پر څرنګوالي پوه شي. په تیرو درسونو کې مو څو ځلې د هستوي ریاکتورونو نوم اخیستی دی، خو تر اوسه مو په دې فکر کړی چې دا وسیلې څه ډول دي، له کومو برخو جوړ دي او څنګه د یورانیمو په غني کولو او د زنځیري تعاملونو په کنټرول کې له موږ سره مرسته کوي. دې او دې ورته پوښتنو ته به په دې درس کې ځواب ووایو. نو هیله ده چې تر پایه ملتیا وکړئ. په تیرو درسونو کې مو د هستوي انشقاق یا ماتېدنې په اړه بحث وکړ. څوک به یې په لنډ ډول یا خلاصه ډول راته تشریح کړي؟ هستوي انشقاق هغه پروسه ده چې په پایله کې د یو دروند اتوم هسته په سپکو هستو باندې تجزیه کیږي یا تقسیمیږي. د دې پروسې په پایله کې یوه اندازه انرژي ازادیږي. د هستوي انشقاق د لاسته راوړلو بله طریقه د نیوترون په واسطه د هستې بمبار دی. آفرین، ډېر ښه. یو څه زه هم غواړم چې اضافه کړم، او هغه دا چې په هستوي ماتېدنه کې نه یوازې انرژي بلکې نیوترونونه هم ازادیږي. دا موضوع به په یو مثال کې درته هم تشریح کړم، خو لومړی ځو او یوه لنډه دمه کوو.
لنډه دمه کوو، ژر بیرته راګرځو، له موږ سره واوسئ. د صنف خوانیزې خپرونې دویمې برخې ته ښه راغلاست. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. په دې هیله چې تر دې دمه موضوعات به تاسو ته ګټور او د خوښې وړ به مو ګرځېدلي وي. تر دمې مخکې د هستوي انشقاق یا ماتېدنې په اړه مو خبرې وکړې. اوس به د هغې په اړه یو عملي بیلګه کې تاسو ته وښایم چې څنګه هستوي انشقاق ترسره کیږي. نو اوس زو د هستوي انشقاق عملیه په عملي بیلګې کې ګورو. مثال ته ښه ځیر شئ. دلته تاسو د یورانیم 215 انشقاق یا ماتېدنه ګورئ. تاسو ګورئ چې یو نیوترون د یورانیم 215 سره یو ځای کیږي او دا په یو بې ثباته هسته بدلیږي یعنی ناپایداره کیږي. دلته هسته انشقاق کوي او دوه سپکې هستې جوړوي چې یو یې باریم 140 او بل کرپتون 92 دی. او دې سره تاسو ګورئ چې درې نور نیوترونونه ازادیږي او دا نیوترونونه د نورو یورانیمونو د انشقاق یا ماتېدنې لامل ګرځي. او دا مو هم په یاد وي چې دلته یوه ډیره اندازه انرژي هم ازادیږي چې تقریبا 200 میگا الکترون ولټ ته رسیږي چې دا پروسه د هستوي برېښنایي فابریکو او اتومي وسلو بنسټ جوړوي ځکه چې له لږ مقدار موادو څخه ډیره انرژي تولیدیږي. که دا زنځیري تعاملونه په بی کنټرول ډول مخته لاړ شي نو د ډیرو خطرناکو چاودنو لامل ګرځي. خو په احتیاط او کنټرول سره که مخته لاړ شي نو د دې انرژي څخه برېښنا تولیدیږي. نو په دې ځای کې هستوي ریاکتور په کار وړل کیږي. راځئ چې تعریف سره یې اشنا شو. هستوي ریاکتور هستوي ریاکتور هغه وسیله ده چې د هستوي ماتېدنې د کنټرول شوي زنځیري تعامل له لارې انرژي تولیدوي. د هستوي ریاکتور له تعریف سره خو بلد شوي. هستوي ریاکتورونه پیچلي وسیلې دي چې د زنځیري تعامل په کومک برېښنا تولیدوي. اوس به د هستوي ریاکتور له جوړښت سره بلد شو. تاسو سکرین ته پام وکړئ. هستوي ریاکتور. په دې ویډیو کې موږ د هستوي ریاکتور په اړه زده کړه کوو. هستوي ریاکتورونه پرمختللي او عصري وسایل دي چې په پراخه کچه د برېښنا د تولید لپاره کارول کیږي ځکه چې فوسیلي سون توکي لکه د ډبرو سکاره د ختمېدو په حال کې دي. هستوي ریاکتور د تودوخې د تولید یوه لویه سرچینه ده او دغه تودوخه وروسته په هستوي برېښنایي مرکز کې د برېښنا د تولید لپاره کارول کیږي. کړنلاره یې د بخار د تولید په سیستمونو کې یوه تنور ته ورته ده یعنی تولید شوی بخار د جنراتور توربینونه په حرکت راولي. یو هستوي ریاکتور له دریو بنسټیزو برخو جوړ شوی دی چې هستوي سونتوکي، ورکوونکي مواد او کنټرولي میلې دي. هستوي سونتوکي تر ډیره د تنګو میلو په بڼه نږدې له 1 سانتي متر قطر سره جوړیږي چې پکې انشقاق منونکي هستې لکه یورانیم 215 یا یورانیم 218 وي. د دې میلو شمیر د ریاکتور اندازې ته په کتو توپیر لري. په لویو ریاکتورونو کې د برېښنا د تولید لپاره زرګونه هستوي د سون میلې سره یو ځای کېښودل کیږي. هغه سیمه چې د میلې پکې سره نږدې ایښودل شوي وي د ریاکتور هسته بلل کیږي. دا میلې معمولا په اوبو کې ډوبې وي او اوبه دلته د ورکوونکي په توګه کار کوي. د ورکوونکو موخه دا ده چې د نیوترونونو سرعت کم کړي کوم چې د هستوي انشقاق په جریان کې ازادیږي. تودوخیز نیوترونونه چې انرژي یې شاوخوا 0.04 الکترون ولټ وي کولی شي په یورانیم 215 کې انشقاق یا هستوي ماتېدنه رامنځته کړي. خو هغه نیوترونونه چې د انشقاق پر مهال ازادیږي انرژي یې شاوخوا 1 میگا الکترون ولټ وي او د لوړې انرژۍ له امله نشي کولای بیرته بل انشقاق پیل کړي.
د دې لامل دا دی چې د دې نیوترونونو لخوا د انشقاق تولید امکان د تودوخیزو نیوترونونو پر نسبت نږدې 1500 برابره کم دی. دلته د ورکوونکي ونډه خورا مهمه ده. ورکوونکي کولی شي د لوړې انرژۍ نیوترونونو سرعت کم کړي چې هغوی په تودوخیزو نیوترونونو بدل شي او د زنځیري انشقاق په رامنځته کولو کې برخه واخلي. په هستوي ریاکتورونو کې معمولي اوبه یا درنې اوبه د ورکوونکي په توګه کارول کیږي. د لوړ سرعت نیوترونونه له سونتوکو څخه له وتلو وروسته د اوبو مالیکولونو سره ټکر کوي. یوه برخه انرژي له لاسه ورکوي او په پایله کې یې سرعت کمیږي. بیا هم دا کم سرعت لرونکي نیوترونونه کولی شي بیا د سونتوکو هستې سره ټکر وکړي او د نوي انشقاق یا هستوي ماتېدنې رامنځته کړي. بله مهمه برخه د ریاکتور کنټرولي میلې دي. د دې لپاره چې د ریاکتور وتلې انرژي ثابته او کنټرول شي اړینه ده چې هر انشقاق په کره توګه بل انشقاق رامنځته کړي. همدارنګه اضافي نیوترونونه تر کنټرول لاندې وساتل شي. د کنټرولي میلو دنده دا ده چې اضافي نیوترونونه جذب کړي څو د هستوي انشقاق یا ماتېدنې غیر کنټرولیدونکو تعاملونو څخه مخنیوی وشي. دا میلې معمولا له نیوترون جذبونکو موادو لکه برون یا کادمیم جوړیږي. د تعامل د سرعت زیاتوالي لپاره کولی شو میلې لږ بهر راکش کړو او د تعامل د سرعت کمولو لپاره یې داخل لا دننه کړو. په دې ډول د کنټرولي میلو دننه او بهر حرکت سره د ریاکتور وتلې انرژي په منظم ډول تنظیمیږي. ریاکتور معمولا د پیړو کانکریټي دیوالونو په دننه کې ساتل کیږي. ودانۍ یې د ریاکتور هسته، پمپ او تودوخیز بدلونکي لري. د ریاکتور هسته او پمپ د تودوخیز بدلونکي د اوبو له سیستم سره اړیکه لري. د هستوي انشقاق یا ماتېدنې په جریان کې تولید شوې لویه تودوخه د هستې شاوخوا اوبو ته لیږدول کیږي او اوبه پر بخار بدلیږي. دا بخار توربینونه څرخوي او تودوخیزه انرژي په برېښنایي انرژۍ بدلیږي. اوبه په پرله پسې توګه د پمپ له لارې دننه او بهر کیږي چې د بخار تولید او د ریاکتور یخولو پروسه روانه وي. په دې توګه هستوي ریاکتور د هستوي ماتېدنې په مرسته انرژي په تودوخیزه انرژۍ او بیا په برېښنایي انرژي بدلوي. استاده، د یو هستوي ریاکتور په جوړولو کې څومره لګښت راځي؟ دا به درته ووایم مرتضی جانه، خو څنګه ده چې لومړی یوه لنډه دمه وکړو. ښه خبره ده استاده. ډېر ښه. درنو لیدونکو، لنډه دمه کوو، بیرته راګرځو. له موږ سره واوسئ. د خپرونې درېیمه برخې ته ښه راغلاست. اوس د ژمنې سره سم ځو او د مرتضی جان د پوښتنې ځواب وایو. خو مخکې له هغې دا به واورو چې د مرتضی جان پوښتنه څه وه. زیار به راته ووایي. استاده، مرتضی جان پوښتنه کړې وه چې د یو هستوي ریاکتور په جوړولو کې څومره مصرف راځي. ډېر ښه. نو ځو او ځواب په سکرین ګورو. د یوه هستوي ریاکتور جوړول ډېره لوړه پانګونه غواړي. دا لګښت د ریاکتور په ډول، وړتیا، ټکنالوژۍ او امنیتي تجهیزاتو پورې اړه لري. خو په معمولي توګه د یوه لوی هستوي ریاکتور د جوړېدو لګښت له 15 څخه تر 10 میلیاردو امریکایي ډالرو پورې رسیږي. د کوچنۍ ریاکتورونو لګښت بیا لږ وي چې له 1 تر 2 میلیارده ډالرو پورې ارزښت لري. یعنې دا داسې پروژه ده چې یوازې شتمن هیوادونه یا نړیوالې انرژۍ کمپنۍ یې تمویلولی شي. خو یو ځل چې دا جوړ شي په ډیر لږ لګښت او پاکه بڼه انرژي تولیدوي او له همدې امله یې ډیری هیوادونه جوړوي. استاده، له ما سره یوه پوښتنه پیدا شوه او هغه دا چې کوم هیوادونه لوی هستوي ریاکتورونه لري؟ ښه پوښتنه دې وکړه. سکرین ته پام وکړئ. د نړۍ تر ټولو ډیر هستوي ریاکتورونه امریکا متحده ایالات لري چې شمیر یې نږدې 90 ته رسیږي. شاوخوا 20% برېښنا یې له همدغو ریاکتورونو
تامینېږي او فرانسه هغه هیواد دی چې له هستوي انرژۍ تر ټولو زیاته استفاده کوي او نږدې 80% برېښنا یې د هستوي ریاکتورونو له لارې تولیدېږي. چین هم د هستوي انرژۍ په برخه کې ډیر ژر پرمختګ وکړ او دا مهال له 50 زیات ریاکتورونه لري. روسیه له پخوا څخه فعاله هستوي ټکنالوژي لري او نږدې 38 ریاکتورونه لري چې د برېښنا سربیره یې په نورو برخو کې هم کاروي. جاپان هم پخوا د هستوي انرژۍ له مهمو کارونکو هیوادونو څخه و، خو له فوکوشیما پیښې وروسته یې ډیری ریاکتورونه وتړل چې ځینې یې اوس بیرته فعاله شوي دي. استاده د فوکوشیما پیښه په جاپان کې څه ډول رامنځته شوه؟ په تاسو کې څوک په دې اړه معلومات لري؟ درنو لیدونکو، تاسو څه فکر کوئ چې د فوکوشیما پیښه کومه ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې ځواب درته وایم. تاسو سکرین ته پام وکړئ. د 2011 کال د مارچ په 11 نیټه د جاپان د شمال ختیځ ساحل ته نږدې یوه ډیره زوروره زلزله وشوه چې شدت یې 9.0 درجې ریکټر و. دې زلزلې یو سونامي راوپاروله چې څپې تر 40 مترو پورې لوړې وې. دا سونامي ټول ښارونه له منځه یوړل او نږدې 100,000 کسان یې ووژل. سونامي د فوکوشیما هستوي برېښنا بټۍ ته ورسېده. اضطراري جنراتورونه یې ډوب کړل او د یخولو سیستمونه یې غیر فعال کړل. یوازې په څو ورځو کې یې 3 هستوي ریاکتورونه له منځه یوړه چې له امله یې رادیو اکټیو مواد هوا، خاورې او تر 80 سلنې زیات د الوتنې له لارې آرام سمندر یا پاسفیک اوشن ته خپاره سول. رادیو اکټیو ککړتیا تر سمندر پورې سفر وکړ او ان تر کالیفورنیا یا امریکا پورې د هغې نښې ثبت شوې. له 150,000 زیات خلک بې ځایه کړل شول او ټول ښارونه د ژوند لپاره نامناسب اعلان شول. دې فاجعې شاوخوا 360 میلیارډ ډالره اقتصادي تاوان واړوه چې دا د تاریخ تر ټولو مصرفي طبي فاجعه وګرځوله. فوکوشیما د نړۍ د انرژۍ سیاست بدل کړ او بالاخره آلمان په 2023 کال کې د انرژۍ تر بحران وروسته خپلې وروستۍ هستوي بټۍ وتړلې. استاده، یعنی جرمني اوس هیڅ ریاکتور نه لري؟ د فوکوشیما پیښې څخه وروسته جرمني دا پریکړه وکړه چې خپل ټول هستوي ریاکتورونه په تدریج سره وتړي. دا پریکړه د دوی د انرژي د بدلون د تګلارې برخه وه. په 2023 میلادي کال کې جرمني خپل وروستي 3 هستوي ریاکتورونه هم وتړل او اوس هیڅ ډول فعاله هستوي بټۍ نه لري او جرمني هیواد هڅه کوي چې خپله انرژي یا برېښنایي انرژي د پاکو سرچینو لکه لمر، باد او اوبو څخه ترلاسه کړي. که څه هم دا پریکړه د چاپیریال له پلوه ښه بلل کیږي، خو ځینې خلک په دې باور دي چې هستوي انرژي هم پاکه او هم ارزانه ده. استاده، د اوبیزې یا بادي برېښنا په نسبت د هستوي ریاکتورونو څخه تولید شوې برېښنا کومې ښېګڼې لري؟ یعنې دولتونه ولې د اوبو او باد پر ځای له دې څخه ګټه اخلي؟ زیار جانه، ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. راځئ چې اوس وګورو چې هستوي برېښنا د اوبیزې او بادي برېښنا څخه ولې ښه تمامیږي. تاسو سکرین ته پام وکړئ. ستر تولیدي ظرفیت لري او په کم مصرف سره ډیر حاصل لاسته راځي. هستوي ریاکتورونه کولی شي په ډیر کم ځای کې ډیره برېښنا تولید کړي. مثلا یو واحد ریاکتور کولی شي دومره برېښنا تولید کړي لکه څو بادي یا اوبیزې فابریکې چې یو ځای تولیدوي. د هوا شرایطو ته اړتیا نه لري. بادي او اوبیزې برېښنا فابریکې له موسم او چاپیریال سره تړلې دي، خو هستوي ریاکتور په هر موسم او هر وخت کې کار کولی شي. کاربن دای اکساید نه خپروي. لکه بادي او اوبیزې سرچینې هستوي برېښنا هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دا د اقلیم بدلون سره د مبارزې لپاره خورا مهمه ده. دوامداره او باثباته تولید. د هستوي برېښنا تولید دوامداره او باثباته ده، نه لکه بادي او اوبیز چې کله ناکله بندیږي. هو او همدارس دا مو په یاد وي چې هستوي ریاکتورونه هغه وسایل دي چې د هستوي انشقاق له لارې تودوخه تولیدوي او د دې تودوخې له لارې بیا برېښنا تولیدېږي. پوه شوئ؟ هو استاده، مننه. رښتیا هم نننی درس ډېر په زړه پوری و. ډېر ښه، بس چې درس مو زده شوی وي.
مرتضی او کیهانه تاسو خو به کومه پوښتنه نه لرئ؟ نه استاده مننه، زما خو ټولې پوښتنې حل شوې. له ما سره هم کومه پوښتنه نشته استاده. ډېر ښه. د صنف ښوونیزې خپرونې درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو په دې هیله چې ستاسو به هم درس زده شوی وي. له یاده مو لاړ نه شي چې راتلونکې خپرونه زموږ د خپرونو وروستۍ خپرونه ده، یعنې دې سره به د 12م ټولګي فیزیک درس پای ته ورسیږي. نو زموږ وروستۍ خپرونه ځانګړې ده، حتما ورته په تمه شئ. دا چې زموږ د خپرونې د پای شیبې دي وزو د درس پایلې په ګډه سره ګورو. تر هغې وروسته تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه. د زده کړې پایلې زده کوونکو زده کړل چې هستوي ریاکتور هغه وسیله ده چې د هستوي انشقاق د کنټرول شوي ځنځیري تعامل له لارې انرژي تولیدوي. سون توکي، کنټرولي میلې، معتدلونکي د ریاکتور هسته او سړونکي د ریاکتور اصلي برخې ګڼل کیږي. له هستوي ریاکتورونو څخه د برېښنا په تولید، د طبیعي ایزوتوپونو په جوړولو، ساینسي څېړنو او فضایي ماموریتونو کې کار اخیستل کیږي. د نړۍ تر ټولو ډېر هستوي ریاکتورونه د امریکا متحده ایالات لري چې شمېر یې نږدې 90 ته رسیږي. شاوخوا 60% برېښنا یې له همدغو ریاکتورونو برابریږي او فرانسه هغه هیواد دی چې له هستوي انرژۍ تر ټولو زیاته ګټه اخلي او نږدې 70% برېښنا یې د هستوي ریاکتورونو له لارې تولیدیږي.